د پایلې خپرونې مینوالو السلام علیکم. کله چې خلک د یو هیواد په موجوده وضعیت قناعت کوي، دا قناعت په خپله د حکومت مشروعیت دی. مقایسوي مشروعیت د حکومتونو توجیه کولو کې مهم نقش لري. درېیمه نړۍ هیوادونو کې مقایسه د مشروعیت مهمه منبع ګڼل کیږي. مقبولیت د نظامونو کړنو پورې اړه لري. مهمه نه ده چې څه ډول واک ته رسیږي، خو خلکو کې تمې پیدا کړي او هغه اشباع کړي او خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اقتدار توجیه کیږي او مشروعیت پیدا کوي. د یو نظام مشروعیت له کوم ځای څخه سرچینه اخلي، هغه که اسلامي نظامونه دي او یا جمهوري. نن سبا به دا خبره تاسو ډېر اورئ چې اسلامي امارت باید مشروعیت پیدا کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني، ځکه بهرنی مشروعیت کورني مشروعیت پورې تړاو لري. کله چې موږ د نظامونو خبره کوو، اول باید موږ نظام وپېژنو چې آیا هغه نظام اسلامي نظام دی که دیموکراتیک جمهوري نظام دی که کمونیستي نظام دی که نشنلیستي نظام دی. بیا وروسته موږ کولی شو چې په مشروعیت باندې خبره وکړو. که چیرته اسلامي امارت اسلامي نظام وي، له جمهوریت او دیموکراسۍ سره کاملا مشروعیت فرق لري. په جمهوریت او دیموکراسۍ کې د نظامونو د حکومتونو مشروعیت د انتخاباتو پر اساس دی، مګر په اسلامي نظامونو کې چې 1400 کاله خلفا او خلافتونه وو، هغه کې ښکاره د بیعت مسله وه. اسلامي نظامونه اسلامي امارت باید له خلکو څخه بیعت واخلي او د بیعت نه وروسته اسلامي نظام مکلف دی چې بیا اسلام پر خلکو باندې تطبیق کړي. یعنی دلته مشروعیت اصل انتخابات او ریفرندم او د کسی نه دي، بلکه بیعت دی او بیعت پر اساس باندې یو نظام مشروعیت پیدا کول. در هر کشوری مشروعیت نظام بر مبنای قوانین اساسی تعریف میشه. در نظام‌های اسلامی و کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که بر مبنای فرهنگ دموکراتیک زندگی سیاسیشون را پیش میبرن، مشروعیت قانون اساسی خودش پیش بینی میکنه. در کشورهایی که مبنا کلا مسائل شرعی مطرح شود، همون دیدگاه اهل خبره در گام نخست میتونه که نظام سیاسی را مشروعیت بده. اما در عرصه بین المللی طبیعی که افغانستان هم جزء جامعه جهانی است، نیاز است که اون معیارهایی که برای مشروعیت پیش بینی شده اونها باید تعقیب شود و مطابق اون معیارها نظام‌های سیاسی خود عیار بسازد. که چیرې مشروعیت په کور دننه خلکو پورې تړاو لري او هغه هم د خلکو غوښتنو ته ځواب ویل وي، نو آیا په تیرو 45 کلونو کې موږ داسې د یو خپلواکه او ټولواکه او خلکو ته ځوابګویه نظام شاهدانو؟ یو خوب هغه بشري جوامع دي، ټولنې دي نواقص و هغه سکتګیانې په ټولو بشري جوامعو کې موجودې وي، ولې تر هغه کچې پورې چې چالش برانګیزه وي او د قابل د ملاحظې وي. په دې برخه کې ګامونه اخیستل سوي دي او دا به لا هم د تکمیل او د پوره کېدو خواته ځي او انشاءالله العزیز په ټولو برخو کې به یو کلي شفافیت رامنځته کېږي. اوس موږ داسې یو جدي ستونزه نه وینو چې ګویا د انډیوالیزم پر بنیاد او یا هم د نورو نابسامانیو له امله څخه امور وروسته پاتې وي یا نه تطبیق کېږي. ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه چې هغوی په اقتصادي فساد کې البته د صفر کچه لري، مطلق صفر کېدلی نشي. اسلامي امارت هم داسې یو نظام دی چې په محاسبوي لحاظ باندې البته د خپله دغه فساد چې موږ تاسې ورته رشوت او د بډې اخیستنې وایو، دا صفر ته قریب دی. اسلامي امارت زما خپل اندا دی چې یوازینی شی چې باید کار ورته وسي هغه دا دی چې خپل ولس ته افغانانو ته د کار زمینه برابره سي او کار زمینه ورته مهیا سي چې دا ولس د خپلو مټو په زور باندې خپل عواید یا لاسته راوړنې ولري او خپل فردي اقتصاد په استوار وساتي. د یو سوچه اسلامي نظام ټینګښت زموږ د ټولو غوښتنه وه. د الله نه مو تل د سراسري امنیت غوښتنه کوله. د فساد لمن له افغانستانه ټوله شوه او الحمدلله ټوله جغرافیه باندې د یو مرکزي حکومت لخوا کنټرول دی. دا مشروعیت نه دی؟ تاسو مشروعیت څه ته وایي؟ له بده مرغه په افغانستان کې یو 20 کلنه جګړه د داسې یو چا په فرمایش او د داسې یو چا په همکارۍ باندې ترسره شو په افغانستان کې چې هغوی نړیوالو ته د افغانستان د ټولنې، د افغانستان د ملي ګټو، د افغانستان د ملي ارزښتونو ناسم تعریفات وړاندې کړي دي. هماغو تعریفونو ته په کتو باندې نړیوال خپلې پرېکړې کوي.
افغانستان کې داسې یو نظام تعریفوي چې هغه دوی سره د شته تعریفاتو په چوکاټ کې وي. حال دا چې هغه تعریفات له دوی سره ناسم دي. افغانستان ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې یو ځانګړی تعریف د یو مشروع نظام لپاره لري چې هغه د دوی په ملي ارزښتونو باندې استوار وي. نو هم د افغانستان ټولنه فعلا په یو ټولنیز مشروعیت کې قرار لري او هم اسلامي امارت په یو سیاسي مشروعیت کې قرار لري. لکه دا د دوی د خپل تعریف مطابق ده چې دوی صدق نشي ورکولی. نظام سیاسی اگر ما به خلفای راشدین تکیه کنیم، هر 4 خلیفه اسلام با شیوه‌های مختلف در رأس قدرت قرار گرفتن و تابعیت افکار عمومی را به نفعشان داشته. گاهی هم میشه افکار عمومی میتونه حرفی اول در این رابطه داشته باشه یا تاثیرات خود داشته باشه که از طریق نهادهای ملی میتونه پیگیری شود و گاهی هم از طریق شورای خبرگان و شورایی که علما یا بستگی به قانون داره بازم که این شورایی که بتونه حداقل به عنوان یک مرجع ساختار سیاسی را و همچنین رأس قدرت تعیین بکنه و نظام سیاسی را مشروعیت بده. به شیوه‌های مختلف در تاریخ ذکر شده در قوانین اسلامی هم. وس راغلو نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو ته اسلامي امارت باید څه وکړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟ د اسلامي امارت د نظام په منځ کې یا په ډانه کې سیاسي وحدت، له فساد څخه لرېوالی، امنیت، د ولس خدمت ته په دې باور کتل چې افغانستان باید وژغورل سي، دا مهم دي او دا د یو با اقتداره او ملي نظام د پایښت لپاره او قوم لپاره بنیادي او اړین بحثونه دي چې دوی لري. ولې په کار دا ده چې دوی باید که غواړي دغه کارونه یې بنیادي سي، دغه کارونه یې له پراخ ملاتړ څخه برخمن سي، هغه بحثونه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د ښې حکومتولۍ بحث کې مهم دي، دغه ډول اصلاحاتو ته باید ډېر کار وکوي. خصوصا دا چې د 20مې پیړۍ حکومتونه د ولس څخه مشروعیت اخلي، ولس ورته مهم ده، ولس ته باید ځوابګویي ولس ته ډېره زیاته سي، قانونمندي ډېره زیاته سي. نو په دغه برخه کې اسلامي امارت کار هم کړی ده، ولس هم تر ډېر رضایت لري. ولې په بعضو کورنیو وظایفو کې پیشرفت ډېر نه لرو چې هغه کې که اوسي. زه به د باور یم چې اسلامي امارت باید د افغانستان په سیاسي نظامونو کې لږ تر لږه په تېر 200 کال کې خپل تاریخي او ملي ځایګی پیدا کړي او دې لور ته به ولاړ سي. بحث قبول دنیا خب گرچه که در مسائل داخلی هیچ کشور حق مداخله را نداره، ولی ما هم نمیتونیم که متفاوت از دنیای دیگر زندگی کنیم. معیارهای تعریف شده، حالا بحث حقوق بشر مطرح میشه، نظام تعلیمی مطرح میشه، روابط‌های استراتژیک و دیپلماتیک تهیه میشه، بحث مبارزه با مواد مخدر، قاچاق و افراطگرایی مطرح میشه. اینها تابع یک سلسله قوانینی است که باید با او توجه کرد. اگر ما همه زیر نادیده بگیریم، همه قسمی است که ما فعلا به این زوای سیاسی قرار گرفتیم، شاید هم یک چالشی باشه در فضای بین المللی که ما را بتونن به سادگی به رسمیت بشناسن. آیا رښتیا هم نړیوال مشروعیت د ښځو حقوقو کې دی؟ هغه څرنګه حقوقو کې؟ او کنه د نړیوالو نامشروع غوښتنو کې چې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی؟ د لاسته راوړنو فهرست خو که درته یادوم نو ډېر به اوږد سي، ولې دا 5 خو ډېرې لږ دي چې زه یادونه کولی سم. تر ټولو لومړی هغه مبرمه لاسته راوړنه د اسلامي امارت دا وه چې اشغال ټغر ټول سو له هېواد څخه، هېواد په بشپړ ډول باندې د افغانستان خلکو لاسته ولوېد. دوهم لاسته راوړنه لویه لاسته راوړنه دا وه چې دلته د مرګونو د قتلونو مخه ونیول سوله، 40 کلنه جګړه پای ته ورسېدله او په عوض کې امنیت سرتاسري تامین سو. او درېیمه لاسته راوړنه تاسو پوهېږئ چې د رشوت، د اختلاس، د زور، د ظلم او د غصب د فسادونو مخه ونیوله سوله، چې دا په خپله یو نوع د یو په جامعه کې دننه یو وژونکی میکروب، یو مهلک ویروس و چې د دې مخه ونیوله سوله. او 5مه لاسته راوړنه ویلی سو چې د هېواد بودیجه له خپلو عوایدو څخه تکمیلیږي، عواید په شفاف ډول راټولیږي، د ملت خزانې ته لویږي. همدارنګه که زه کتار کوم نو ممکن یو لوی فهرست. اوسنی ډول د حکومتولۍ چې خلکو ته خدمات روان دي او دا پرته له تعصب او توپیر څخه د افغانستان په ټولو سیمو کې محسوسیږي، دې ته باید دوام کړل سي. له فساد سره چې کومه مبارزه ده او شوې ده دا باید لا جدي سي. د دې ترڅنګ باندې داسې میکانیزمونه او سټرکچرونه رامنځته شي چې دغو پر اساس باندې د ملت او دولت ترمنځ فاصله واټن چې پخوا موجود و یا اوس که په یو شمېر برخو کې موجوده دا باید صفر شي. اداري بیروکراسي باید د نظام په اداري سیاست کې باید دا راښکته شي.
یو داسې لوی جرګه چې یا داسې بهیرونه به رامنځته شي چې د کال شپږ میاشتې 2 کال ترمنځ د ولس نخبګان په هغو کې تصامیم ونیسي په لویه کې د انتخاباتو داسې یو ورته سیستم باید رامنځته شي چې د هغه پر اساس باندې حکومت ځوابګو کړی شي، حکومت د ولس خادمیت لا اثبات کړی شي او د حکومت ټوله کارکردګي هغه ولس پرتله کړي، ولس هغه دغه نقد او تایید وکوي. دا ډېر مهم ده. خو زه تر ټولو زیات تاکید کوم په قانونمندۍ باندې د ولس سره د باور او د خبرو د میکانیزمونو او قانونو په خلاصولو باندې. نړیواله ټولنه رښتیا هم د ښځو حقوق غواړي او که د اسلامي ارزښتونو له منځه وړلو په لټه کې دی. که داسې نه وي نو اول باید په خپلو هیوادونو کې خپلو ښځو ته حق ورکړي او غیر انساني چلند یې ورسره نه کوي. اسلامي امارت په میراث باندې ټول هغه څه پاتې وو چې له صفر نه شروع شول. دلته له بده مرغه په افغانستان کې له سیاست نه شروع تر اقتصاد پورې په یو کاذب بنسټ باندې مهیا سوي یا عیار سوي وو. د جمهوریت په نړېدو باندې ټول هغه څه ونړېدل چې دوی یو ډراماتیک حیثیت ورکړی وو نړیواله ته، ترڅنګ یې افغانستان ولس ته پې قناعت ورکړی وو. له صفر نه د ټولو کارونو شروع کېدل او بیرته داسې مرحلې ته رسېدل چې اوس موږ تاسې پکې قرار لرو چې هغه په اقتصادي برخه کې د افغانستان د پولي واحد ارضي ساتنه ده، امنیت دی، اقتصادي پرمختګونه دي، په عین وخت کې له نړۍ سره یو ضمني سیاسي تعامل ته رسېدل. دغه څه دي چې اسلامي امارت په 2 کلونو کې البته اولیا لاسته راوړنې دي. خو نه، خبره بل ځای کې ده. په امریکا او د هغوی کفري استعمارګرو د اسلامي امارت بریا داسې ویره خپره کړې چې له بېلابېلو وسیلو کار اخلي تر څو اسلامي امارت تر پوښتنې لاندې راولي. دوی اوس مهال د خپلې دغه شرمناکې نظامي او سیاسي ماتې د جبران په موخه سیاسي لوبو او لومو ایښودلو ته مخه کړې ده او په اوسني نظام د ټول شموله او مشروعیت نه لرلو بهانې لټوي. اسلامي امارت د خلکو له بشپړ حمایت څخه برخورداره ده او داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه یا ځینې اړخونه ځینې ابزار استفاده کوي. فکر کوم چې هغه موجه نه دي. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته څخه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې بشري حقوق تامین شول. لومړی بیلګه تاسو ته زه یادولی شم چې دلته 40 لکه هغه انسانان چې په مخدره موادو باندې معتاد وو او هغوی له همغه پدیدې څخه نجات ورکول شو چې دا په خپله د بشري حقوقو د نقص مخنیوی ده. له دې سره په څنګ کې د سوالګرو راټولولو پروژه پیل شوله، د مخدره موادو د کشت، قاچاق، تولید، تورید، خرید و فروش مخه ونیوله شوله. بنا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې موږ ستونزه نه لرو. البته هغه تعبیر چې په غرب کې دی یا نور اړخونه دین لري شاید د دوی تعبیر بل وي، ولې که د بشري حقوقو تعبیر دا وي چې اولي حق چې ژوند د انسان هغه تامین شي، هغه د اسلامي امارت له راتګ وروسته امنیت، ثبات ټول تامین شوي دي. بل دا د امریکا یرغل په مقابل کې جهاد او دومره قربانۍ په څه معنا کېدی شي چې یو سوچه اسلامي نظام رامنځته نه شي، کوم چې د افغانانو له کلونو ارمان وو. افغانان مسلمانان دي، د اسلام لپاره مبارزه کړې ده. د اوس دغه تیر 20 کاله افغانانو امارت د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره جګړه وکړه، په سلګونه زره خلک ووژل شول، ورانۍ وشولې. د ټول د دې لپاره و چې اسلامي نظام حاکم شي. مګر مهمه خبره دغه ده چې د اسلامي نظام نه څوک څه ډول تعبیر لري. دغه مهمه خبره ده. موږ موافق خلافتونه هم لرو مګر ناکام خلافتونه هم لرو. نو که چیرته زعما او مشران د اسلام څخه صحیح پالیسۍ او ستراتیژي راوباسي، موږ یو موافق حکومت ته رسېدلی شو. زموږ خلک به سوکاله وي، زموږ خلک به آرام وي او یو پرمختللی او مستقل هیواد به ولري. او هغه اصلاحات او هغه بحثونه چې اوس حکومت روان کړي دي بنیادي دي، د پام وړ دي، دا باید لا جدي سي. په ځانګړي ډول دا چې نظام ته د نظام ترمنځ هر څه چې د اداري نظام په توګه عمل کیږي په دې کې شفافیت ډېر زیات ده. دغه شفافیت باید ډېر زیات شي. ترڅنګ د حکومتولۍ بحث دا ده چې باید ملي اقتصادي فرصتونه او د ملي اتکال ورته اقتصادي اتکال ورته باید ګامونه واخیستل شي چې د کوشتپې کانال د دغه انقلابي بدلون په پار یو ښه ګام ده. ولې په دې برخه کې باید نور کار وشي ځکه افغانستان الحمدلله پراخ ظرفیتونه او منابع لري. دغه ظرفیتونه او منابع موږ کولی شو چې هم د حکومت اقتصادي اډانه او تکیه په ملي خپلواکۍ باندې او سیاسي خپلواکۍ باندې زیاته کړي او ترڅنګ هغه غوښتنې چې ولس د ملي حکومتوالۍ او د معاصرو حکومتونو په بحث کې لري هم هغه ته به رسیدګي وشي. د نړیوالو خطرناکو لوبو له جملې څخه
یوه هم د مجاهدینو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نړیوال مشروعیت مطرح کول دي. په واقعیت کې د دغو بنسټونو اصلي دنده په نړۍ کې د امریکا د سیاسي او جنگي مټو پیاوړي کول دي. که داسې نه وي تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې تیر نظام مشروع یا د ښځو حقوق او نور حقونه پکې خوندي وو که اوسنی نظام. زما په نظر باندې چې اسلامي امارت چې کله د هیواد کنټرول په لاس کې واخیست دغه ټوله بدنه د نظام په نورمال ډول باندې وچرخېدلو ته اماده کړله. تاسو پوهېږئ چې ټولې ادارې په ډېر لږ وخت کې بیرته په تحرک باندې راغلې او کارونه یې پیل کړل. زما په نظر داسې اوس کومه اداره په هیواد کې پاتې نه ده چې هغه د خدمات خلکو ته نه عرضه کوي او دا وخت به وغواړي زمانګیره به وي. البته د ظروفو د امکاناتو په محدوده کې کارونه مخې ته روان دي ولې هڅې د ټولو مشکلاتو د حل په برخه کې روانې دي. که هغه د اقتصاد برخه ده، که د تجارت برخه ده، که د تعلیم برخه ده، که د صحت برخه ده، که د انکشاف او د تکنالوژي برخه ده، که د روابطو د تعاملاتو برخه ده. په ټولو برخو کې په موازي ډول باندې اسلامي امارت د نظام بدنه په تحرک راوستلې ده او وخت په وخت باندې به انشاءالله سټیپ بای سټیپ پرمختګونه مخې ته راځي. که چیرې داسې وي چې نړیوالې رسنۍ موږ او تاسې معیار کړو نو د هغوی هغه برآورد موږ ویل چې د افغانستان د ټولنې په خلاف دی او یو حقیقتونه دي. په حقیقتونو کې کیدای شي لوړه فیصدي وي چې هغه تر 80 پورته وي چې افغانستان اسلامي امارت پښتون راضي دي. ځکه هغه څه چې ولس یې غواړي هغه عرضه کېږي. موږ ویل چې کم داسې څه دي چې اسلامي امارت کار پرې وکړي انشاءالله د ولس ټولې تقاضاوې پوره وي. امریکا او غربي قدرتونه هیڅکله هم د دغو سمبولیکو استعماري بنسټونو اصول او مقررات په نظر کې نه نیسي چې د عراق او افغانستان اشغال د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. دغه بنسټونه په دې موخه رامنځته شوي تر څو د دوی د دښمنو هیوادونو پښې په خپلو لمو کې بندې کړي او په ټوله کې اسلامي نړۍ کفري هیوادونو ته تسلیم کړي. بله، ما خواهان از این هستیم که باید مسائل بشری مسائل ملکی نباید وسیله ابزار سیاسی ساخته شوند. امارت اسلامی در مورد مسائلی که ابعاد قضایی بیرونی کشور را تشکیل می‌دهد با تمام جناح‌ها به شمول سازمان ملل متحد آماده گفتگو و مفاهمه است. پس دیالوگ و مفاهمه است که مسائل را به گونه اساسی حل کرده می‌تواند و جناح‌های بیرونی نیز باید منافع مشترک در نظر بگیرند و افغانستان قسمی که در 20 سال گذشته تسلیم فرمایشات و خواسته های غیر مشروع که در تضاد با اصول و منافع کشور ما بود و حاکمیت کشور ما بود تسلیم نشد و از این بعد نیز تجربه ناکام است. پالیسی انزواسازی و ایجاد فاصله ها باید اختتام پیدا بکنه و به یک فاز نو داخل شویم که تمام مشکلات و نگرانی ها از مجراهای مسالمت آمیز و گفتگو و دیالوگ حل شود. دا یو سیاسی بحث دی که موږ تاسو وګورو د منځني ختیځ د خلیج هیوادونه حتی په زموږ تاسو ګاونډي هیوادونه ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان دا بیل نظامونه دي، مشروعیتونه بیل دي. دغه د هغه موضوع یو ډول سیاسي موضوع ګرځېدلې ده. هیوادونه خصوصا زبرځواکي هیوادونه په ضعیف او کمزور هیوادونو باندې یوازې د فشار په توګه د مشروعیت او د انتخاباتو موضوع تپي. که چیرته د دوی اهداف د دوی استراتیژیکي موخې هغه هیوادونه تامین کړي بیا نه انتخابات مهم دي، نه حقوق بشر مسایل مهم دي او نه نور مسایل مهم دي. ملي منافع هر هغه څه چې د یوې ټولنې پایښت د ځمکې پر مخ یا په جغرافیه باندې تثبیتولی سي یا پورې تړلي دا ملي منافع دي او اسلامي امارت ټولو هغه منافعو ته چې هغه د افغانستان د ټولنې پایښت پورې تړلي ژمن دي. اول موږ باید ځینې شیان مدون کړو، ځینې شیان باید تعریف کړو چې ټول په هغې کې د نظر وحدت ولري چې واقعا د یو دولت او د خلکو رابطه چیرې دا باید تعریف شي. مثلا زه د یو فرد په توګه د خپل دولت سره څه ډول رابطه لرم، دا رابطه د کوم ځای راځي، یعنې زما حق دولت باندې چې د دولت حق ما باندې چې دی دا باید تعریف شي. دا اسلام تعریف کړی دی. یعنې زه د دولت نه باید اطاعت وکم تر هغې پورې چې اسلام تطبیقوي او دولت مکلف دی چې ما باندې باید اسلام تطبیق کړي، زما ستونزې باید حل کړي. دا باید تعریف شي. خو څه وخت دا تعریفیږي چې د امت او د حاکم ترمنځ باید یو تړون وي چې هغه د بیعت په اساس کیږي. یعنې حاکم او د امت ترمنځ دغه تړون باید ترسره شي چې د هغې په اساس حاکم هم مکلف شي او زه مکلف شم. ډیرو قدرمنو دوستانو، یوه مقوله ده چې وایي تفرقه بیانداز و حکومت کن. راځئ نور د نور په لمسون خپل وطن وران نکړو، خپل ځان ته متوجه شو، له نفاق،
قوم پرستۍ سمت پرستۍ څخه تیر او د مرکزی حکومت چې تاسو یې وینئ له بل هر چا خپلو خلکو ته ژمن او کوښښ یې دا دی چې له هرې ممکنې لارې دا وطن په پښو ودروي او د نړۍ له احتیاجه ځان خلاص کړي تر څو نور د نړۍ مداخلې ته لار پیدا نشي او په سر او ځان د اسلامي امارت ملاتړ وکړو او تیرې تجربې بیا تکرار نکړو. دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدایی